بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د جاوا اډوانس ویډیوز ته موږ په کلیکشن فریم ورک باندې کار کوو او ټاپک دی موږ سره نن سورټینګ چې دا یو نوی ټاپک دی ملګرو سورټینګ سره ما ان ډیټیل سیکله دا نه دی مطلب دا دی چې په جاوا کې به سورټینګ ان واخله زید پورې یعنی مکمل ډیټیل سره کار کوو موږ تاسو به وایو چې څو قسمه سورټینګ لري او دغه سورټینګ اصل کې د دې چې کوم انټرنل اکزیکیوشن دی یا پروسیسر او یا هم جی وی ام چې دی ورچوال ماشین چې دی جاوا ورچوال ماشین د دغه سورټینګ په کوم شکل باندې اجرا کوي نو دغه ټول مکمل ډیټیلز به موږ تاسو په دغه ویډیوز کې لخیر سره وایو نو ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا زموږ د یوټیوب چینل دی د ظریف بهادري په نوم باندې دی او دې کې موږ سره مکمله د جاوا ای نه واخله زیډه پورې بیسک نه واخله انټرمیډیټ او همداسې اډوانس لیول پورې جاوا انډرایډ اپلیکیشن ډیولپمنټ C++ Python او همداسې ډیټابیس ویډیوز هم پکې پرتې دي دا حتما ځان سره سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ نو راځو سلایډز کې ګورو چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په ارې لیست او لینک لیست باندې خبره وکړه چې دا موږ سره دغه لیست انټرفیس آخري ویډیو صحیح ده نو اوس موږ سره په همدغه کلیکشن فریم ورک کې په سورټینګ باندې موږ تاسو خبرې کوو نو ملګرو دلته تاسو ګورئ ما یو څه لیکلي دي چې here we will work on collection data to be sorted. This means we are going to sort object with respect to an attribute. Say that. As well as normal data. مګر که تاسو ګورئ په پروګرامینګ کې به تاسو سورټینګ ډېر زیات لیدلی که تاسو ګورئ 1 2 3 سورټینګ به لیدلی یا هم سورټینګ به لیدلی وي چې ا نه واخله زید پورې اول ا نمونه راځي بیا بی نمونه راځي بیا سی نمونه راځي او همداسې که تاسو بای اډ ورسو ګورئ یا بای نیم یا بای آی ډي به سورټینګ لیدلی وي خو اصل کې چې کله تاسو په یو ریل لایف پروجیکټ باندې کار کوئ نو هلته به دغه څیزونه نه وي هلته بیا object د یو کلاس object به تاسو څنګه سورټ کوئ ګوره مثلا یو object دی بیا دغه object خپل attributes دي نو دغه object sorting به موږ تاسو هم په دغه ویډیوز کې وایو او نورمال چې کوم یعنی عادي sorting نه هغه به هم موږ تاسو ان شاء الله په دغه ویډیوګانو کې به کور کوو نو ملګرو دلته تاسو ګورئ چې to perform a sorting the data must satisfy two condition باید چې دوه کنډیشن سټیسفاید کی یعنی دوه شرط مهم دي د غیر لپاره اول دا چې د ډیټا must be homogeneous یو homogeneous ډیټا موږ سره یعنی همجنسه ډیټا یعنی ټول باید ما سره INT یا ټول ډیټا باید ما سره string وي یا ټول ډیټا ما سره باید ډبل وي یا فلټ وي دې ته وایي homogeneous او heterogeneous وایي مګر مختلف جنس ته مثلا اولنی ریکارډ ما سره INT دی دویم ریکارډ ما سره string دی دا heterogeneous دی نو د سورټینګ لپاره باید چې homogeneous وي ډیټا او دویمه دا چې د ډیټا must implement comparable interface ملګرو comparable interface دا یو انټرفیس دی چې دا د سورټینګ لپاره استفاده کیږي صحیح ده ملګرو څنګه استفاده کیږي پر روان ویډیوز کې زه تاسو ته وایم دا نو دلته فی الحال ذهن کې دا دوه خبرې کېدی چې یو باید ډیټا همجنسه وي یعنی homogeneous وي او دویم باید چې ډیټا څه شي comparable interface دا امپلیمنٹ کی صحیح ده ملګرو خیر دا دویم چې کوم سټپ دی یا دویم چې کوم شرط دی دا لږ کې نوی دی تاسو ته درته وایم مشکل نشته دی دلته کې تاسو ګورئ important say that in entire Java, string classes and all wrapper classes are implementing comparable interface by default. ملګرو په ټوله جاوا کې دا وایي چې کوم string classes دي او یو چې کوم wrapper classes دي دا چې د اتومات خپل automatically دغه interface comparable interface ځانته دا comparable interface چې دا implement کوي automatically صحیح ده نو دې نه معلومیږي چې wrapper classes یعنی دا کلاس تاسو وګورئ دا wrapper classes دي ما سره byte short integer long float double character او همداسې boolean دا چې دې ته وایي wrapper classes بیا دا چې موږ دا data type دی دا ګوره ذهن کې دی چې دا data types دي دا classes دي که چیرې مثلا تاسو راشه جاوا ته یا اکلیپس ته که مو خیال شوي دلته کې ما تاسو ته څه کوو زه به یو اگزامپل ته کار وکړم دلته به ما اخیسته چې لیست فار ایگزامپل زه غواړم چې یو ارې لیست واخلم صحیح دی زه به یو ارې لیست واخلم په دغه ارې لیست نوم به کېږدم زه لیست از equal to new ارې لیست صحیح دی ارې لیست نوم یې اخیسته صحیح دی
نو ملګرو دا ما سره یو نن جنریټ لیست ده خو که زه چیرې راشم دې ځای کې د یو کلاس نوم ورته ولیکم فار ایگزامپل ته ما سره ټیسټ بک کلاس دی صحیح دی بک کلاس دی که زه دلته ولیکم چې بک نو دا ما سره اوس جنریټ کلاس شو د بک صحیح ده که نه یعنې دغه لیست زه کولی شم فقط او فقط د بک ډیټا ور واچوم دې کې زه INT یا سټرینګ یوازې نشم اچولی زه باید د دغه بک آبجیکټ ور پاس کړم صحیح دی ملګرو همدغسې که مو خیال شوي د هغې نه مخکې مونږ تاسو چې کله ایزي نوی کلیکشن فریم ورک سټارټ کړی و هلته مونږ تاسو انټیجر اخیسته ده که مو خیال شوی دا ما سره انټیجر دا انټیجر ما اخیسته نو دلته اوس زه فقط کولی شم دغه لیست ته زه لیست ډاټ اډ کړم څه شی یو انټیجر ویلیو فار ایگزامپل دغه ویلیو زه ور اډ کړم که چیرې زه احیانا دلته څه کار وکړم دې ته راشم چې لیست ورته وایم چې اډ کړم ماته سټرینګ نو دا به نه اخیسته ماته ګوره فار ایگزامپل ما واخیسته چې خان نو دا به ماته ایرر راځي ځکه ایرر راځي دا تاسو وګورئ دلته کې دا ماته څه وایي چې چینج اډ آل او یا هم فکس دلته تاسو وګورئ this method dot add integer غواړي او تا ورته string ور پاس کړی دا ایرر دی ملګرو دا به زه کلین کوم ملګرو کېدای شي تاسو ته زیاتره شاګردانو ته سوال هم خلق شوی چې دغه 34 یا دغه 10 یا دغه 20 چې زه ورته پاس کوم دا خو اصل کې ما سره INT ده صحیح دی ولې دلته زه د انټیجر په ځای باندې INT نه ور پاس کوم خو که چېرې تاسو ورته INT ور پاس کړئ بیا دا ولې ماته ایرر راکوي چون موږ تاسو پوهیږو چې 20 ما سره انټیجر دی خو دې ځای کې زه چې غواړم دغه لیست جنریټ لیست کړم نو بیا ولې زه INT نشم لیکلی هغه ځکه نشي لیکلی چې راشي دلته دې سلایډ کې وګورئ ملګرو د سلایډ د INT چې دی هغه ډیټا ټایپ دی خو د دې چې کوم کلاس دی ملګرو هغه ما سره انټیجر دی او دلته کې به موږ تاسو څه کار کوو دلته به موږ تاسو یو کلاس ور پاس کوو لکه څنګه چې بک ما ور پاس کوو انټیجر هم ما سره یو کلاس دی چې کوم بلټ کلاس دی انټیجر دا ما سره یو بلټ کلاس دی دا کلاس نوم ما ور پاس کړ صحیح دی ملګرو دا باید ذهن کې کېږدی چې ما سره څه دی دا چې دا ډیټا ټایپس دي دا د هغې کلاسز دي او دا کلاسز چې دا اټومیټیکلی مخکې نه دا څه کار کوي دا کمپیریبل انټرفیس تاسو ته څه کوي امپلیمنٹ کوي نو ملګرو دلته کې تاسو ګورئ چې wrapper classes provide a way to use primitive data type as an object نو دغه wrapper classes چې د تاسو ته یو داسې لاره مهیا کوي چې د هغې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې دغه data types as an object استعمال کړئ همدغه خبره چې کوم مالته ما تاسو ته ډیټیل سره وویلې همدغه یوه خبره ده صحیح ده ملګرو خیر پر صورت راځو دلته لاندې تاسو ګورئ چې اگزامپل که تاسو دلته ګورئ ما سره یو کلاس دی یو سوري ناٹ کلاس ما سره یو لیست دی په هغې کې ما سره ظریف علي بهادري او داود پروت دی صحیح ده ملګرو نو که تاسو دې لیست ته وګورئ دا ما سره دا دواړه شرطونه سټسفای کوي یعنې دا دواړه شرط ما سره اول شرط دا چې باید ډیټا هوموجینیس وي یعنې ټوله ډیټا ما سره سټرینګ ده او دویم شرط دا دی چې دا کمپیریبل انټرفیس امپلیمنٹ کوي ملګرو بیا ذهن کې دا خبره مه راوړئ چې یاره واټ از کمپیریبل انټرفیس را روان دی درته وایم فی الحال دپاره ذهن کې دا کیدی چې دا کمپیریبل انټرفیس امپلیمنٹ کوي ځکه چې دلته ما تاسو ته ویلي چې انټایر جاوا string classes and wrapper classes implementing comparable interface by default دی امپلیمنٹ کوي صحیح دی ملګرو اوس که چېرې تاسو سره خپل د بک کلاس ډیټا وي دغه د بک کلاس مثلا زه دلته رایم دغه که زه د بک ته یو ډیټا ور پاس کوم نو هغه چې دی بیا هغه کمپیریبل انټرفیس تاسو ته نه امپلیمنٹ کوي بای ډیفالت هغې ته به بیا ته خپله کوډ کوئ یا به ته خپله یو لاجک استعمالوئ څنګه را روان درته وایم خیر this data satisfy both above condition and to sort it we use collection dot stored دا ګورئ دلته collections dot stored نو collections چې دی ملګرو دا یو کلاس دی هغې dot stored یو میتھډ دی دا به تاسو کال کوئ نو دا به اتومات خپله سورټ شي میتھډ when we perform sorting internally compared to ملګرو یو فنکشن دی د compare to په نوم باندې نو چې کله هم ته دغه فنکشن کال کوې چې collections dot sort چې کله ته دا کال کوې نو automatic یعنی internally JVM یا Java virtual machine چې دا compare to function په خپله اتومات کال کوي او دا څه کار کوي بیا call which returns 0 دا چې کله کال شي دا بیا ریټرن کوي JVM ته 0 یا به کوم پوزیټیو نمبر او یا به هم کوم نیگیټیو نمبر پاس کوي ملګرو د دې دواړو د دې ټولو مکمله یوه غټه کیسه ده را روانه درته وایم دلته نیکسټ سلایډ کې ده نو دغه درې ویلیوز تا ته اتومات دا ریټرن کوي دغه درې ویلیوز په بیس باندې بیا دوی مکمل سورټینګ کوي څنګه درته وایم let's see what is going on internally when compared to method is called راځئ چې وګورو چې کله تاسو هم دغه collection dot sort method call کوئ بیا JVM compare to call کوئ نو internally کوم processes اجرا کیږي مګر دلته تاسو وګورئ ما سره example ما سره علي دی ظریف دی علي دی بهادري دی او داود دا څلور نومونه ما سره په دغه لیست کې پراته دي
نو دا څه ګورئ ملګرو internally compared to method is called which returns an integer of 0 یا به دا 0 ماته ریټرن کوي یا به پوزټیو انټر کوي او یا به هم نیگیټیو انټر کوي ملګرو دغه سلایډ چې دی دا د هغه کسانو لپاره دی چې هغوی غواړي چې آینده کې رښتیا هم یو ډیولپر شي یعنی یو اپلیکیشن جوړ کړي د پرون نه بل ورځ ما چې کوم دفتر کې چې کوم کمپنی کې زه کار کوم نو هلته زموږ ډیټا وله هغه باید چې سورټ کېدله نو سورټ کول ته ضرورت نو ما د خپل دغه سلایډ نه ما آیډیا راواخیستله او هغه ډیټا ما ورته مکمل سورټ کړله نو ملګرو تاسو دا وګورئ دلته وایي چې internal operations صحیح دی دوی ګوره اوله څه کار وکړي نومونه راواخلي که چیرې compare ظریف with ظریف که چیرې دوه نومونه راواخلي مثلا یو نوم ظریف دی بل نوم هم ظریف دا دواړه یو بل سره کمپیر کوي both string are equal compare to return 0 که چیرې دا دواړه سټرینګونه مساوي نو بیا دا کمپیر ټو تا ته 0 ریټرن کوي صحیح دی ملګرو 0 دلته تاسو وګورئ چې ظریف compare ظریف is equal to 0 no changes required یعنی که ته غواړې چې ظریف او ظریف دواړه سورټ کړې نو changes required نه د دواړه مقیاو شي دي نو په خپل ځای نه پرېږدي بل راځي دویم possibility ته یا دویم condition ته compare ظریف with Ali say that both string are not equal compare to returns positive or negative چې کله هم دا دواړه equal نه یا به دا positive تاسو ته return کوي او یا به تاسو دا negative return کوي say that نو مطلب دا دی چې 0 په هغه حالت کې تاسو return کوي چې کله هم دغه stringونه مساوي اوس چې کله مساوي نه یا به هغه مثبت ته ریټرن کوي او یا به ته منفي یعنی دا دواړه اوس خبره په دې دواړو باندې ده راځو لاندې که ته ګورې دا ایرو لاندې راغلی ده اوس به راغی in this case دا به اوس امپلیمنټ کیږي چې آیا پوزټیو که نیگیټیو کیس اټ ول چیک نو په دې حالت کې به دا بیا چیکینګ کوي د فرست سټرینګ صحیح ده کنه د فرست سټرینګ فرست کریکټر یونیک کوډ موږ ګورو یونیک کوډ څه شی ته وایي یونیک کوډ وایي که چیرې مثلا تاسو ایکسل ته راشئ په ایکسل کې هم تاسو دا معلومولی شئ چې د یو کریکټر کوډ ماته راکړه که نه نو کمون Excel show زه غواړم چې یو کریکټر فور ایگزامپل ما سره ظریف پیلنی سټرینګ دی د هغې پیلنی چې کوم کریکټر دی هغه ما سره څه دی زیډ دی صحیح دی دا ما سره زیډ دی نو که زه کوډ معلوم نو زه به واخلم چې کوډ راکړه راته صحیح دی کوډ راکړه د څه شي د زیډ کوډ ماته راکړه دا ګور انټر کړه نو د زیډ کوډ چې دی ما سره 122 دی همداسې دویم سټرینګ چې دی ما سره علي دی د هغې اولنی کریکټر چې دی ای دی او د ای چې کوم کوډ دی دا ګورئ تاسو دا په ایکسل کې هم معلومولی شئ که ایکسل کې نه تاسو کولی شئ تاسو د جاوا پروګرامر یاستئ ملګرو نو ایکسل ته مه ځئ تاسو په جاوا کې دا هم معلومولی شئ نو راشئ دلته او دلته به ته څه ورته وایي او همداسې INT دې دواړو ماته څه شی راکړه کوډونه راکړه نو از اکول تاسو ورکړئ چې ماته ټایپ کاسټ کا INT of Z صحیح دی نو دلته به تاسو ورته Z ور واچوئ کمون these کې به لاندې راشي is equal to ماته ټایپ کاسټ کا INT of څه شی INT of A دا به تاسو څه کار وکړي د دواړو کوډ بدل کړي sys out که ماته sys out که ماته ها نو زه به دلته کې ورته وایم چې sys out دلته به زه ورته وایم چې ماته Z راکړه او همدغسې sys out که ماته A د A value دا درې واړه ماته راکړه صحیح دی دواړه نو که زه دا رن کړم دا تاسو ګورئ ملګرو د زیډ چې دی 122 کوډ دی او د A چې دی هغه 97 دی سیم از ایکسل چې کوم تاسو په ایکسل کې راوستی دی نو دا اصل کې یونیک کوډ دی د دې یونیک کوډ دی که تاسو اوس راشئ دیز ته وګورئ دیز کې ماس شوی دی چې فرست سټرینګ فرست کریکټر یونیک کوډ یعنی دغه ظریف چې کوم زیډ دی د دې یونیک کوډ به راواخلي کمپیر ټو سیکنډ سټرینګ فرست کریکټر یونیک کوډ د دویم سټرینګ اولینی چې کوم کریکټر دی هغې به یونیک کوډ راخلي if the first string first character unique code is greater که چیرې شی د دغه کوډ د دې نه زیات وي نو بیا څه کوي تا ته پوزټیو ویلیو درکوي صحیح دی نو دا پوزټیو ریورس که چیرې کم وي نو بیا نیګیټیو ښه ورته فکر وکړه دا لاین ښه صحیح ملګرو ووایه او ځان سره فکر پرې وکړئ چې دا څه وایي نو د دې کوډ به راواخلي د دغه کوډ سره به یې کمپیر کړي که چیرې د دې کوډ یعنې د اولني سټرینګ کوډ د دویم سټرینګ کوډ نه ګریډر یا غټ وي بیا تاسو ته څه کار کوي پوزټیو ویلیو درکوي یعنی +1 درکوي که چیرې کم وي نو بیا -1 ته درکوي اگزامپل دلته که تاسو ګورئ it takes Z from Zarif and A from Ali. Z unique code is 122 and A unique code is 97. In this case,
122 is greater than 97, so it returns positive value. کچېرې نه وي، کچېرې دا مثلا less than وي، نو بیا به تاته negative لی درکوي. صحیح ده؟ نو په داسې حالت کې به ګوره ظریف او علي چې کله کمپیر کړي دا به تاته positive changes required، نو دا دواړه بیا swap کړي ملګرو. صحیح ده؟ دا به دواړه بیا swap کړي، د یو ځای بل ځای ته بوځي. علي به مخکې راوړي، ظریف به وروسته بوځي. کلیر ده؟ نور دې نه مخکې هم نور operations دي چې دویم کرکټر، دریم کرکټر، څلورم کرکټر ته، خو تر دې حده پورې تاسو ته as a software engineer تاسو ته بس د ملګرو دا دي internally operations دي. صحیح ده؟ نو compare Ali with Zarif, both strings are equal. Compare Ali with Zarif, both strings are equal compared to returns a positive. ها دا وایي چې کچېرې مثلا علي او ظریف تاسو ته کمپیر کړي، نو په داسې حالت کې ماینس یعنی منفي راولي، ځکه د علي چې کوم د ا چې کوم کوډ دی هغه د زیډ د کوډ نه څه دی غټ نه دی، وړوکی دی، نو په دې حالت کې به څه کار کوي، په خپل ځای به پرېږدي، نو چینجز ریکوایرډ. نو all in all یعنی په نتیجه کې باید ذهن کې دی چې کله هم دا compare to method call شي، څو کال کی internal java یعنی JVM جاوا ورچوال ماشین کال کی، نو هغه ته یا 0 درکوي او یا به پلس درکوي او یا به هم ماینس، صحیح سوري نیگیټیو، پوزټیو یا نیگیټیو ویلیو درکوي. کچېرې 0 درکې نو نو چینجز ریکوایرډ، په خپل ځای به پرېږدي. دوه نمونه یو شي دي په داسې حالت کې. کچېرې پلس راشي نو دې مطلب دا دی یا پوزټیو نمبر راشي سواپینګ ته ضرورت دی، کچېرې نیگیټیو راشي نو دلته هم نو چینجز ته ضرورت دی، په خپل حالت کې باید پاتې شي. کلیر دی ملګرو؟ دا د انټرنل د دې چې کوم امپلیمنټیشن یا دې چې کوم انټرنل اپریشنز دي د JVM په دې حالت په شکل باندې. نو راځو ملګرو نیکسټ سلاید ته. دلته ګورو چې ما دوه اگزامپلز کار کړی، نو مخکې دې نه دلته لاړ شم، کولی شم چې اکلیپس ته جمپ کو او هلته زه په یو پریکټیکل اگزامپل باندې کار وکړم. ټول نه به اول راشو څه کار به وکړو، دیز ته زه به راشم اول ورته وایم چې ما ته یو ارې لسټ راکړه. صحیح دی؟ تاسو لنګ لسټ اخلئ، اسلام که ارې لسټ اخلئ وټ ایور، نو زه به ارې لسټ واخلم او دې ته وایم چې دا ما سره انټیجر دی، انټیجر، او ته به زه ته وایم چې list 1 is equal to new array list، new array list. صحیح دی؟ او دغه ته به زه ته وایم چې list 1 dot add کما ته double 2. صحیح دی؟ او دا به زه کاپي کما paste او paste. دا double 1 دی، دا double 3 دی، دا double 4 دی، دا double 5 دی، او دا په دې شکل دا تاسو ګورئ موږ دغه ډیټا ما سره unsorted د فعلان که زه راشم ورته وایم چې collections dot sort کما ته صحیح دی، هلته زه ورته list 1 ورکړم، list 1 صحیح دی، دا ما سره سورټ شوه. هلته به زه ورته وایم چې sys out کما ته list 1 واخلم، خو دلته به زه ورته وایم چې before sorting، دا before sorting دی. صحیح دی؟ نو دا before sorting شو، دلته به زه پلس واخلم، دلته به زه ورته وایم چې sys out کما ته after sorting، دا مې واخیسته sorting واخیسته. کلیر دی؟ sorry not sorting، list 1، دا مې list 1 واخیسته. نو زه راځم پروګرام رن کوم، دا تاسو ګورئ ملګرو څومره ښایسته before sorting 22 1 5 3، او که زه ما sorting واخیستم نو 1 2 3 4 5. نو دا ما سره شخص نمبر یا انټیجر ډیټا ده. که چیرې هم ما سره list 2 وي، زه به راشم ته به array list، زه به array list 2 اخلم او دې ته به زه وایم چې دا ما سره string data ده، خو string data ته به زه راشم وایم چې list 2 is equal to new string، new array list، new array list، او دې ته به زه ورته وایم چې list 2 dot add کما ته علي، دا مې علي واخیسته، او همداسې list 2 dot add کما ته dot add کما ته ظریف مې واخیسته، او list 3 dot add کما ته بلال، او همداسې به راشم ورته وایم چې list 2 dot add کما ته for example ما داود واخیسته، او بس خلاص دا څلور ډیټا مې ور واچوله، او دلته زه ورته وایم چې ته ما څه کار کوه، دا به زه کاپي کړم او لاندې به پیسټ کړم. دلته به صرف ورته وایم چې list 2، دا list 2 دی، دا به هم زه list 2 کړم او دا به هم زه list 2 کړم. نو راځو ګورو چې
دا ډیټا هم سورټ کوي کنه. نو بیفور سورټینګ علي ظریف بلال او داود ته، او افټر سورټینګ علي بلال داود او ظریف. نو ګوره دا اوس چې کوم موږ سره ریپر کلاسز دي او سټرینګ کلاسز دا اتومات خپله سورټینګ کوي. فقط او فقط تاسو ته چې پکار دی چې کال کوئ collections dot sort دا میتھډ دی، دا به کال کې ملګرو د دې اپریشن څنګه کیږي، د کار څنګه و هغه ټول ما تاسو ته ډیټیل سره په دې کې ویلې چې په کوم شکل باندې کار کوي. نو ملګرو را روانو ویډیو کې موږ تاسو نور هم اډوانس سورټینګ باندې به کار کوو چې کې به موږ سره آبجیکټس وي، یعنی د یو کلاس آبجیکټس وي، په هغې به تاسو بیا ان شاء الله کار کوو. نو دا ما سره دا سورټینګ و، دا ما سره د نمبر و سورټینګ. نو روانو ویډیو کې به ان شاء الله موږ تاسو نور اگزامپلز باندې کار کوو چې کوم موږ سره نن هوموجینیس یا هیټروجینیس ډیټا وي، په هغې باندې به کار کوو. نو خپل خیال ساته. زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان.